تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا. حدیث کی راضی مشکات کی راضی دا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ او ډیر لوی متقیان خلق کو پرهیزګار کما وخت ذکر وکړو. هغه داغه یو غلام هغه تبع تزم مزدوری کوا د غلام مزدوری اصل کی د مولای کنه نو د هغه نه بزم ډوډۍ خورم تبم خوري بل څه نه خورم ده اينه به خورل. یو ځل هغه غلام سره خوراک راوړو سړي مزیدار غونټو ابوبکر زلان هو هغه خور تپوس ته ونه کړه ځکه عادت داو چې خو حلال خوراکونه راوړي نو غلام ترسته یا ابوبکر دانن چې تاو خور خبرې شي تاسو هغه زه خبر زه په غیب نه پوهیږم د دې زمانه زبر خونه زغنیم پویا اورته دا خو پوخا زمانہ کې کله چې زه جاهلم زه اسلام ته نوم راغله تکهن تو لرجل فی الجاهلیه وما عقل وما علم. یو سړی مال راغې ما ته د ترویتی توپ څخه خبر راکام ترویتیان چورته دایو کې د غیب د خبرو چاوزه په غیب پوهېږم حال ویل شم پلان کیږي دا چل پلان ستا به دا چلو شي دا چل به وشي. دا مې یو سړي له وی کړو او یې پوهېدم ناسې دوکه مې ور کړې وه ډېر داسې پوهېږي نه بس دوکه ورکړي که نه هغه په اعتماد وکړي کله بعضې تعویذګر له راشي نو یو خدای او لوی کسب یې جوړ کړی دی او پای کی کله دوکې مو کی پکی ولا سینسیو لیکي تش کاغذ ولا اون غاړي کله پکې فرعون شدت لیکي دا اوسوي اکار خو الله مقرر کړی کنه هغه وشي شرط نو ما یو سړی له داسې کہانت کړو ناغرا سره ابل اوس ملاو شو کار به شرط رښتا خبره خطر و خطای ډز به شرط صحیح ور رسیدل وی دا خوراک راکې چې ته ما شرط مونډل نه او ډېر عجیب خبره وي تا کړو ډېر ښه نو دا خوراک ما راوړ نه ابوبکر زلان هو دا ګوتره مرایت دنه کا هغه تعالونه ور تیر کړه نو قیو کولټه وکړي وې داسې حرام سيزونه په ما باندې خورای دین زما غوخه جوړه دا احتیاط د صحابه کرام بیا انبیاء علیہ السلام سمره احتیاط کړی ولی الله فرمایلو چې تاسو حلال خوراک کوئ حلال معلومول بیا ګران چې دا څنګه پته لګي چې دا حلال نه حرام نه هدایت تول شته کنه قران پاک وګورئ سنت د نبی صلی الله علیه وسلم وګورئ آی چې کوم سیسته حرام ویلی ناروا ویلی دا اصول او قانون یخي ناغه نزان ساته حلال حرام